کتونکو په ابتباد کې د یو داسې زنانه سره ناست یم چې د خیبر پښتونخوا په مختلفو برخو کې خپل ژوند تیر کړی د شمالي وزیرستان د الکانو د کالج یوازینی زده کوونکې ده په دغه اکله باندې نورې خبرې هم د دې سره کوو وړومبی که تاسې را سره خپله پیژنګلو وکړئ زما نوم ساره کامران ده اور زه خو میرانشاه کې ما تعلیم حاصل کړې ده فرست ایئر سیکنډ ایئر کې زه هغه بوائز کالج کې وم هغه ټایم زما پلار پرنسپل و اور میرانشاه کې خو جنو لپاره څه کالج نه و هغه ټایم اور دا خو ډېره مشکل ده خو چېرته زما خو داسې ده هغه ټایم بنو کې کالج کې هاسټل نه و جنو والا زما پلار اسې خبره کړې ده چې ستا اگر مرضي شو چې تا سبق وای ما وچ ولې نه وایم ما ته خو سبق پکار د زه وایم چې سبق وایم خو زه بیا کالج ته هغه سره لاړم او چې کله زه کالج ته تلم خو ټول خلک ما ته ګوري د جنې چرته راغله ده زه خو په ساده سر کړی دا ما خیال دی هغه ټایم ما خو دومره غټ صادر کړی دا چې زما خو هم نه لیدل شي خو خلک ما ته ګوري خو ډیر حیران شو چې دا جنې زما کالج کې راځي اور ماشاءالله دوا کال مال ته تیر کړی د کالج کې الحمدلله ټول خلک ډیر خاوه استادان ډیر خاوه اور الحمدلله کله ماته داسې کله اسم یو مصیبت یو بار مصیبت نه راغلی چې بل ځای کې ما جنو کالج کې ما کې لکان سره ما داسې خامه وخت تیر شوی ده سمه ده خو ساره کمران دا راته وایي چې دغه کوم کلونه و چې تاسې د وزیرستان په دغه کالج کې لوستو کوله او آیا بیا بله څوک جنۍ در سره هم وه نه ما سره خو څوک جنې نشته زه وا یو ځکه ما سره خو څوک جنې خو زه خو دا مثال جوړ کړی دا چې تاسو بل خلک هم راځي بل جنې هم راځي خو الته ته معلوم ده چې ډیر زیات هغه ټایم بمباری و افغانستان اور ډیر زیات تکلیفونه د هغه خلک اور هغه پاسه بیا جنې خو راځي نه سکول کالج ته سکول ته نه راځي خو کالج کې چرته راځي نو څنګه هم بیا په الکانو کالج کې یوازینی جنۍ او په قبایلي سیمه د هغې وخت قبایلي سیمه اوس خو پښتونخوا برخه شوه په دغې کې بیا څنګه ګرانه درته نه وه کالج ته تګ د الکانو سره یو ځای زده کړې کول نه ما ته خو کله ګران نه لیدلې ده ما خو وایم چې بس سبق وایم اور خپل ټایم ډیر ما تیر کړی دا زما پلار ډیر ما سره کوپریشن کړی دا زما مورم ډیر هغه ماشاءالله ایجوکیټډ لیډي ده اور هغه خو ما سره ډیر کار کړی دا هغه چې دا تاسو سبق وای چې چرته ملاړ شي تاسو سبق وای او میرانشاه کې خدا سي دا چې ټول هغه وطن خو ډیر خاده خو ډیر خاص خلک ډیر خادي اور ماشاءالله ما هغه بیا جبه مزه کړی دا اور هغه جبه خو ډیر مشکله وا خو په خبر نه خو ډیر عجیبه دو زګه چې په خبر ته خو کور به دلته کیر وي داسې زما پښتو خو کله ګډه وډه شي کله ټیک شي بس خو گزاره کړی دا الحمدلله سبق ویلې دا راغلی ما او زما الته اوس داوړ فیملی دا دلته ابتباد کې هغه راځي هغه کې زما یو کلاس فیلو و هغه ماته لیدلې دا چې تا خو ماشاءالله اوس خو کالج کې پرنسپل ما چې دا هغه ټایم زما پلار ویلې دا چې سبق ووایا ما سبق تیر کړی دا اور الحمدلله نن زه خپل سکول کې زه پرنسپل وم سمه ده خو ستاسې د ټولګي یعنې ستاسې په کلاس کې خو ټول هلکان وو نو هلکان خو به هم ډېر ملګري او هغوی به اوس په بیاله بیالو ځایونو کې هم موجود وي اوس آیا هم د هغوی سره خبرې اترې کېږي ولې نه کېږي او زه خو خبرې هم کوم هغه خو ماشاءالله ډېر ښه خلک وو ډېر زیات عزت کوي د پښتون خلک ډېر زیات ښځې عزت کوي هغه وایي چې دا زما خور ده اور کله الحمدلله کلم داسې نشوي دا چې څوک بدتمیزي کړې وه یا څوک څه کړې ده اگر زه خو یو خور وم او زما څلور سو نه زیات 4000 ما خیال دی چې هغه ټایم هغه زما کالج کې لکان و هغه ټایم 4000 خو هغه یو کالج الته خو الته نه میرانشاه نه خلک راځي میرالین هم راځي اور ماشاءالله ډېر ډک کالج خو هغه ټایم زما پلار وی چې ګوره تا یو جنې ټول ستا رور ده اور تا خو اوس جنې عزت هم کړي ما وی چې زما چې کله نمبر استادان پیپر چیک کی یا کله نمبر ورکی هغه بیا نوټس بورډ کې لاګي او زه خو ټولې جنې د پوزه د هغه خیال کړی ده چې دا نه وی چې جنې کمزوره ده یا څه ده او ډېر سخت کمپټیشن و
او الحمدلله زه خو کامیاب شوم. بیا هغه نه بعد زما پلار بنو ته ټرانسفر وشو. زه بنو کالج کې اف جی کالج کې زه راغلم اور اف جی کالج کې چې کله زه راغلم هلته خو ټول جنې اور الحمدلله هغه ټایم زه خپل کالج پریزیډنټ هم جوړ شوم. خو د هغه وخت داسې کوم یادونه چې اوس هم تاسو ته یادېږي او زړه مو غواړي چې بیا ورشئ وزیرستان؟ نه خو زه ډېر خوبصورت ده هلته کلی ده در پخیل د تخیل کلی چې ده هغه دومره ښکلی کلی ده او خلک دومره ښکلی ده هغه ډېر زیات مینا کو مونږ خو اوس هم هغې شته خاندان شته هغه دلته شفټ شوې ده. کله کله ما ډېر زره کې زه بیا کالج ته لاړ شم بیا خپل کالج ته وګورم هغې استاد ما ته بیا میلاو شو. خو زما پلار خو مړ شو خو زه دا وایم چې زما نور چې استادان ده خدای پاک هغې ته زندګي تندرستي ورکړي چې چا ما ته سبق ویلی ده. سارا کامران ستاسو ډیره مننه چې د وی او ډیوا سره خبرې وکړې. تھینک یو سو مچ. زه تاسو هم ډیر شکریا ادا کوم چې تاسو ما انټرویو کړی ده.